اوسنی لیبرال نړیوال نظم خپل وروستی سا اخلي. پاکستان به دغه ستراتیژي ته د افغانستان او د پښتونخوا په هکله باندې به دوام ورکوي. موږ باید کله چې پرتله کوو د افغانستان او د پښتونخوا، دغلته باید لږ د انصاف نه کار واخلو. په پښتونخوا کې لږ تر لږه د سیاسي فعالیتونو یو دود شته. اوس هرهاو خلک کولی شي چې ووځي د تعلیم غوښتنه وکړي، په زغرده ووایي چې د ترهګرۍ اصلي ریښه د پاکستان په پوځ کې دی. دوی کولی شي چې په زغرده خپل یو ادرس ولري، خپل جوړښتونه او سازمانونه ولري. بیا به تاسو لیده چې څنګه پښتونخوا او افغانستان دغه نوي نړیوال نظم سره بیا اوږه په مخ به روان وي. زما ډار دا دی چې کله دغه نوی نظم په نړۍ کې ظهور کوي، د دغه سفر څخه، د دغه لوی بدلون څخه به هم موږ شاته پاتې شو.